د کابل په سقوط سره د نن ورځې ډېرې مهمې پیښې دا چې نن په افغانستان او کابل کې څه مهمې پیښې شوې دي په دې ویډیو کې وګورئ او د دې ویډیو په کتلو سره به هیڅ وخت پښیمانه نشئ. پیل به یې له ولسمشر غني څخه وکړو چې ولسمشر غني نن په ارګ کې په ډېره سوله ییزه توګه خپل واک طالبانو ته انتقال کړ او استعفا یې وکړله. دا چې اشرف غني اوس په افغانستان کې دی او کابل چیرته تللی دی په دې اړه به په راتلونکو ویډیوګانو کې در سره جزئیات شریک کړو. اوس راځئ چې په دې مو خبر کړم چې تازه تادین خان هم هند ته ورسېدو او ورسره بیا د پاکستان شرکت PIA یوه الوتکه چې له کابل څخه اسلام آباد ته یې الوتنه درلوده او پکې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، صلاح الدین رباني، محمد محقق، کریم خلیلي او یو شمیر نور سیاسون او چارواکي پکې سپاره وو. له څو ساعتونو راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې ایسار وو او د پرواز اجازه ورته نه ورکول کېده. او طالبانو BBC ته بیا وویل چې ملا برادر دوحه کې دی او کابل ته نه دی تللی. د جلالي په مشرۍ د حکومت جوړېدل هم یوازې تشې اوازې دي. همدارنګه طالبان بیا وایي چې همایون یې د امنیت مسؤل نه دی ټاکلی. د ښار امنیت د حکومت دنده ده. هغه قیصاري چې ټول دولت یې ځواب نه درلود نن د بلخ په ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو. او همدارنګه د کابل په ښار کې د یوې ارزګاه کارکوونکي د ارزګاه مخې ته لګېدلي د ښځو عکسونه پاک. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولیالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره کتلي وو. په دې لیدنه کې قطر ته د طالبانو سره د خبرو لپاره د یو صلاحیت لرونکي پلاوي د لیږلو په اړه خبرې شوې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي همدارنګه په یو لنډ پیغام کې ویلي دي چې همدا اوس د خپلې کورنۍ سره د نورو ښاریانو ترڅنګ په کابل کې دی. کرزي ویلي دي چې کابل ښاریان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه نه کوي. نوموړي پر طالبانو او حکومتي ځواکونو دواړو غږ کړی دی چې د خلکو د سر او مال جدي ساتنه وکړي. او په اخره کې دا خبر در سره شریکول غواړم چې طالب ویان سهیل شاهین ویلي دي چې میرمنې کولی شي چې د حجاب په کولو سره خپل زده کړو او دندو ته ادامه ورکړي. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. دا چې د سهیل شاهین هدف له حجاب څخه چادري دی او که کوم بل څه دی نه ده واضح کړې. او دا چې کله طالبان ستاسو په ښارونو او ولایتونو کې ظاهر شول لومړی داسې څه یې وکړل چې ستاسو توجه یې جلبه کړه او یا هم داسې کار یې کړی وي چې ستاسو تمه نه وه. په دې اړه خپلې خبرې کولی شئ را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو شه.